د کوز کونړ ولسوالۍ بډیالۍ کلي د رئیس خان او ځواکمن کورنۍ تر 20 کلنې دښمنۍ وروسته چې 3 کسان پکې وژل شوي او کلونه یې د بېباورۍ او ویرې په فضا کې ژوند کړی یو بل ته د دوستۍ غاړې ورکوي. د علماو او سیمې د اوسیدونکو په منځګړیتوب رابلل شوي جرګه کې د ننګرهار ولایت علما کرامو، سیمه ییزو مسؤلینو، قومي مخورو او عامو خلکو ګډون کړی. جرګې ته دیني عالم او د ننګرهار علماو شورا رئیس شیخ الحدیث مولوي حضرت جان حنفي د سولې، بخښنې او یووالي په ارزښت خبرې وکړې او دغه برخه کې د قومي مخورو او علماو ونډه مهمه وبلله. زمانو دغه دواړو جانبینو چې دا دومره علما او سپین ږیري او د حاجي صاحبان او د ځوانان دې مجلس ته راجمع سي د ستاسو د خوشحالۍ په خاطر، او دا هغه مجلس ده چې دا دواړه جانبین دا وعده کوي چې یو بل ته به ضرر نه رسوي. دا دواړه جانبین لیکل کوي چې یو بل ته به ضرر نه رسوي. په دې وعده باندې وفا چې د دې علماو او د دې مصلحینو چې دا یو کال خواري یې کړې چې دا خدای ناخسته ضایع نه سي. له بلې خوا د ننګرهار ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست د جرګو او قبایلو چارو د همغږۍ امیر مولوي فضل امین امین وویل د اسلامي امارت پر راتګ سره د خلکو باور په علما کرامو لا زیات شوی او دا کار د پخوانیو دښمنیو په ختمولو کې اغیزمن ثابت شوی دی. الله تعالی دې دغسې مجالس ډېر کړي او الله تعالی دې دغه مجلس په خیر او عافیت سره ترسره کړي. غوښتنه مو ده چې ټولو ورونو ټولو مشرانو ستاسې په سیمه ولاقه کې چې وړه خبره وي او که غټه وي هغې دپاره لاس په کار شئ او دغسې مجالسو د لارې که دې نه وړه مجلسونه وي دوه په دوه خلاصوی شئ، خو چې دا وطن په ورورۍ او صلح کې سره راټول شي. بل لور ته د کوز کونړ قومي مخورو یو تن مخور حاجي محمد اشرف د جرګې ګډونوالو ته وویل د شخړو حل لپاره اوسنی وضعیت تر بل هر وخت غوره شوی. نوموړي جرګه د سولې او ورورولۍ لور ته یو مهم ګام وباله. هغه اساسي غوښتنه د افغانستان د خلکو د غمیزو د پای ټکی کېدل دا الحمدلله شوي په ټول افغانستان کې. دا د علماو برکت دی، د اسلامي امارت برکت دی. زه مثال در کوم که چېرته د اسلامي امارت برکت نه وي په جمهوریت کې به چې کله جرګه کېدله هر سړي سر به ټوپکونو مقابل جانب خلک به راوستي وو، هغه جرګه به جوړه نه شوه، جرګه به خرابه شوه. شکر به وباسي الحمدلله په هزار بار شکرونه چې قومنده میوه ده، خبره میوه ده، ناسته میوه ده. ډېر ډېر شکرونه. د دواړو دښمنو کورنیو مشرانو مولوي عصمت الله ځواکمن او رئیس خان د جرګې په پای کې ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به د ورورۍ او همکارۍ فضا کې ژوند کوي. دواړو یادونه وکړه چې تېرو 20 کلونو کې ژوند له سختیو او کړاوونو ډک و. زه به انشاءالله دیو سره د ورورولۍ په شان ژوند کوم، د مینې او محبت ژوند به ورسره کوم، لکه څنګه چې انشاءالله زما د دې بوډیالۍ د ټولو ولس سره رقم مینه ده، څه رقم ورسره رفت آمد کوم. انشاءالله دوی زما نه مطمئن اوسېږي، همدغسې به یې دوی سره هم کوم. اسلامي امارات نه بیا مننه او د مولوي صاحبانو نه مننه چې ډېرې هلې ځلې وکړې، زموږ 20 کلن مشکلاتونه یې کې هلې ځلې وکړې او زموږ دا مشکلات خلاص کړو او دې نه ډېر خوښې او خوشحاله دي او د عصمت الله مولوي صاحب ته خوشحاله او بس تعهد مو سره وکړو انشاءالله. پس د دې به ورسره د ورورولۍ ژوند کوو. په جرګه کې ټولو ویناوالو دا جرګه نورو هغو کورنیو ته چې دښمنۍ لري یو پیغام وباله چې د تاوتریخوالي پر ځای باید د بخښنې، زغم او خبرو اترو لاره ونیسي. باید یاده شي چې تېره اونۍ هم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یوه 103 کلنه دښمني د علماو او قومي مشرانو په هڅو په دوستۍ واوښته.